بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا په کلیات کې یو قصیدی ذکر شوی دی د جمال خان او د ګل خان د دوستۍ او د عیسی خان سره د دشمنۍ. په دغه قصیده کې رحمان بابا د خپل زمانې د یوې غټې واقعې یعنی د دوی دواړو د جمال خان او د عیسی خان د جګړې ذکر کړی دی چې په دغه جګړه کې لوی واړه اتیا کسان عیسی خان سوځولي وو. په نن ویډیو کې به درته دغه واقعه بیانوم چې څه چل شوی او هغه قصیده به درته هم بیانوم کم چې رحمان بابا د اشعارو په شکل کې ذکر کړی دی. دا واقعیا د پیښور سره نږدې مشترزو کلي کې شوې وه. د نن نه تقریبا 310 کاله مخکې د مغولو په زمانه کې په 1122 هجري یا په 1709 عیسوي کې چې د کابل د ناصر خان صوبداري وه. جمال خان د سربند مشترزو ماشوخیلو ماشوګګر او ادیزو او خوشا علاقو مشر وو. د مومندو د خزرخیل څانګې سره خو ډیر ظالم سړی وو. د مشترزو د علاقې وو. د خپل مشرۍ په دوران کې د په خوشا کلو به ډیر ظلمونه کول. یو ورځ د خپل یو عزیز عیسی کلی لوټلی وو او وران کړی وو. دا جګړه په سرګړي شوې وه. جمال خان د خوشا د کلو په خلکو به ډېرې زیاتې کولې او هغې به یې د خپلې برخې سرګړي وهلو ته نه پرېښودل. هم په دغه شپو ورځو کې د جمال خان د زوی د جلال خان واده هم کیدونکی و. د واده په شپه باندې جمال خان دی غافله و. عیسی خان د ماشوخیلو ماشوګګر او ادیزو کلو خپل خپلوان عزیزان ملګري راغونډ کړه او د جمال خان دی په کلي یې چپاو وکړو. جمال خان دی چپاو ته تیار نه و. د مقابلې کوشش یې وکړو خو ولې جوبل شو او آخر یې په خپل کور کې په چاردیوالۍ کې پناه واغسته. عیسی خان د هغه کور ته هور ورته کو چې په دغه کې د جمال خان ټوله کورنۍ ته هغه ملګري نر ښځې ماشومان اتیا کسان ژوندي وسوځول. رحمان بابا په دغه قصیده کې د دې پیښې گزارش بیانوي. وایي چې ګل خان او جمال خان ډیر ښه یاران لرل خو په سخت ساعت کې یو هم په کار نشو. البته په ګل خان یې سل رحمته ویلي چې له جمال خان سره یو شان په سور هور کې ځان وسوځو. په دې قصیده کې عبدالرحمن بابا جمال خان سره همدردي او په عیسی خان باندې سختی ظاهره کړې ده. عبدالرحمن بابا وایي چې په کور کې پناه څوک واخلي یا په جنگ کې زنانه او نر یا ماشومان ژوندي سوځول ډیر غټ ظلم دی. هغه په دې واقعه باندې ډیر زیات خفه شوی او دا قصیده یې لیکلې ده. ملګرو راځئ چې اوس درته قصیده بیان کړم. ډیر یاران و د ګل خان د جمال خان په کار نشلو په وخت د زارستان. د همه واړه یارانو مخ د تور شي که به څوک وبله یاري که په دا شان چې یو یار په سوري ناس وي بل په هور کې و هغو ته به څوک څه وایي یاران. هیڅ تعریف به یې په ژبه روان نشي صد رحمت شه په یاری هم د ګل خان. تر دا هور ته د یاری شرطونه سوي چې په هور کې دواړه وسوځي یکسان. چې له آله له اولاد سره وسول خدای دې نه که څوک دا هسې مظلومان. چې په هور کې یو د بل د پاره سوځي ما لیدلي نه وو هسې مخلصان. د نمرود چارې مې ولیدې په سترګو چې اچول و هور ته مرسلان. څه رنګ شوخ و هغه هور و هغه خلک چې یې مړ نه کړو د اوښکو په باران. الغیاس دی الغیاس دی الغیاس چې انسان که هسې ظلم په انسان. د دې ځمکې و اسمان ته تعجب کړم چې نه ځمکه په نارو شوه نه اسمان. هم دی لویو لویو غرونو ته حیران یم چې ونه لوختله ویښه سرغلطان. له دې خپله سپیه نفسه مې زړه بد شو چې اوبه څښي یا خواړه خوري په جهان. عالم وایي چې قیامت به په جمعه وي ولید ما په یکشنبه په دا دوران. سربندونه گویه دشت د کربلا و چې سیلاب شه د سرو وینو را روان. هزار حیف دی چې دا هسې رنګې چارې واقع کیږي د دنیا په سود و زیان. په عیسی او په جمال کې ګناه نشته دا مکرونه دي د نفس او د شیطان. عزیزانو به په څه وبله وژله دا همه واړه تقدیر دی د سبحان. هسې نه چې دا یې وکړو نور به نه کړي چې زړه شي هغه کاندي بادشاهان. شاه عالم اعظم وګوره چې اسخا کړو په خونونو واړه ملک د هندستان. ودارا و اورنګزیب ورته حیران یم چې څه چارې واقع شولې ترمیان. د حسن حسین غزا دي څوک
پزړه کا چې همه واړه په تیغ شو شهیدان دوه غاښي اوښه یې وینو رغوله هسې بې حسابه خلق شو طوفان هر چې اهل د دنیا دی حال یې دا دی که سړی دی که پیری دی که حیوان آدمزاد په مخ د ځمکې وبله وجني په دریاب کې وبله غوښې خوري مایان لکه غوښې چې مایان خوري په دریاب کې په هوا کې همدغه کاندي مارغان خزنده او پرنده دی د دې دور همواړه یو تر بله مشت ګریوان مرداري د دې دنیا خو هم دغه ده ځکه بیرته ځینې ګرځي درویشان مکاري د زمانې څه هومره نه ده چې رحمان یې کوه چا ورته بیان